ګرانو کتونکو، یو سړی پر اس باندې سپور د ښار په خوا روان و. پر لار یې یو فقیر ولیدی. ده و فقیر ته لږ پیسې ورکړې. دی چې روان سو، دا فقیر دا سړی در لاس ونیوی. ده ورته وویل چې څه نورې پیسې دې په کار دي. دا فقیر ورته وویل چې نه، تا زما دومره مدد وکړئ، لږ نور مدد مې وکړه، ما د ښار په خوا ویسه. دا سړي دا فقیر د ځانه سره پر اس باندې سپور کړي او د ښار په خوا روان سو. ښار چې راورسېدی، دوی دواړه دا سره شوه سو. دا سړي و فقیر ته وویلې چې ما ته در ښاره راورسولې، اوس ورځه خپل کار کوه. دا فقیر ورته وویلې چې ته ورځه خپل کار کوه، دا اس زما دی. دا سړی ډېر سخت په غوسه سو او فقیر ته وویلې چې ما ته پیسې هم درکې او بیا هم در ښار هم راورسولې، زما د احسان بدله ته داسې راکوې، اوس زما پر اس باندې ته دعوه کوې. دا فقیر ورته وویلې چې ما ته در ښاره راورسولې او اوس ته پر ما باندې بدماشي ښکاره کوې او زما څخه خپل اس اخلې. په دا دوران کې د دوی دوه اواز په زوره سو، خلک سره جمع سو. دا فقیر په زوره نارې وولې او بغارې چغې وکړې چې دا وینې دا سړی، دا صحتمنده دی، دا پر ما باندې خپل وس چلوي، زما دومره وس نسته چې د ده څخه خپل اس واخلم. ما ده ته سوارلي هم ورکړله، دی هم د ښار هم راورسوی، اوس دی زما څخه په زوره زما څخه اس غواړي. جبکې دا سړي ورته وویلې چې دا فقیر دروغ وایي، دی ما پر اس باندې راوستی، دی زما د احسان بدله داسې راکوي چې زما پر اس یې دعوه وکړه. خلکو دوی دواړو ته مشوره ورکړله چې ستاسو مسله ډېره پیچیده ده، موږ یې یو هم نسو درښوی چې دا اس د چا دی، لهذا تاسو دواړه چې قاضي خواته ولاړ شئ. نو دوی دواړو پر دا باندې راضي سو چې موږ به قاضي خواته ولاړ سو، دا خپله فیصله به په قاضي وکړو. دوی پر لاره روانو، یو بله جګړه شروع وله چې د یو دوکاندار چې غوړي خرڅول او یو ګراک تر مابین جګړه شروع وه. دا ګراک ورته وویلې چې دا پیسې زما دي او دا دوکاندار ورته وویلې چې دا زما پیسې دي، تا غوټکلې او اوس یې ماته نه راکوې. خلکو پر دا باندې هم راجمع سو. خلکو بیا دا مشوره ورکړه چې دوی دوه هم لاړ شئ قاضي خواته، ستاسې فیصله به هم قاضي در وکړي. نو دا څلور سره خلک د قاضي خواته روان سو. د قاضي دربار ته چې داخل سو، هلته یو بل کیس شروع و چې یو ملا او یو کسان پر خپله مینځ باندې دعوه کړې وه. کسان ویل چې دا مینځه زما ده، یو کال کېږي زما سره ده، او دا ملا رالی دا مینځ یې زما څه بوتله. جبکې ملا دا وایي چې دا مینځه زما سره په کلو باندې د لیک کور ته کار کوي. اوس دا کسان دعوه کړې چې دا ده. دا خبره چې قاضي صاحب واورېده، قاضي دا ورته وویلې چې دا مینځه د لیک پرېږده، ستاسې فیصله به د سبا در کوم. د دې بعده د دوکاندار او د ګراک کیس ولګېدی. دوکاندار دا ورته وویلې چې دا پیسې زما په غوټه کې پرتې وې، دا ګراک زما څخه غوټکلې. جبکې دا ګراک دا ورته ویلې چې دا زما پیسې دي، دی اوس پر دا باندې دعوه کوي، وایي دا د ده دي. قاضي چې دا کیسه واورېدله، و دوی ته وویلې چې تا سره څه ثبوت شته؟ دوی دواړو ته وویل چې یا موږ دواړه یې کړو پر دوکان باندې او دا کیسه وسوله. قاضي بیا ده ته وویلې چې دا پیسې دلې پرېږدئ، دوی سبا راسئ، ستاسې فیصله به د سبا در کوم. د هغه بعده د دا سړي او د فقیر کیس ولګېدی. دا سړي ورته خپله کیسه ورته وکړله چې زه پر لاره را روان وم، دا سړي ته ما څه پیسې هم ورکړلې دا فقیر ته، او بیا دا فقیر زما څخه دا التجا وکړه چې ما در ښار ورسوه. ما دی در ښار هم راورسوی. ښار ته چې راورسېدو، ته بغارې چغارې شروع کړې او زما پر اس باندې دعوه وکړه چې دا د ده دی. دغسې د دا فقیر بیان هم دا قاضي واورېدی. دا فقیر ورته وویلې چې دا اس زما و، ما دی در ښاره راورسوی او چې ښار ته راورسېدو، دی اوس ما پر اس باندې دعوه کوي. قاضي بیا ډېر زیات پریشانه سو او دوی دوه ته وویل چې دا اس دلې پرېږدئ، سبا راسئ، زه به ستاسې فیصله کوم. سبا دا شپږ سره خلک راورسېدو او خپلې د وار انتظار یې کوئ چې د دوی فیصله به قاضي سناوي. اول کیس د دوکاندار او د ګراک ته ولګېدی. دا قاضي دا فیصله وکړه چې دا پیسې د دوکاندار دي او خپل فوجان ته دا حکم ورکړي چې دا ګراک ته دې 10 کوړې ولګېږي،
کې به داسې چم وکړي بیا دې زندان ته واچوي. دغه باده د ملا او د کسان کیس ولګېدی چې پر منځه دعوا وله. قاضي دا فیصله وکړه چې دا منځه د ملا ده او کسان ته د 40 کوړې ولګېږي. کې به داسې نجایزه وکړه بیا دې زندان ته واچوي. دغه باده د دا سړي او د فقیر کیس رالی. قاضي دې دواړو ته وویلې چې تاسو خپل اس په استبل کې د نورو اسان په مابینځ کې پېژندلی سئ. دوی دواړو ورته وویل چې موږ خپل اس ډېر ښه پېژنو. قاضي و دا فقیر ته وویلې ته دلې ودرېږه او بیا دا سړی بوتی خپل استبل ته. په هغه کې ډېر اسان ولاړو. هغه ته وویلې چې ورڅه خپل اس پیدا کړه. دا سړی چونکې د اس د خپلو داسې د خپل اس له ورلی او قاضي ته وویلې چې زما اس دا دی. ده ته وویل ته ورته بندې ودرېږه. بیا دا فقیر راوبولی او ده ته وویلې چې ته اوس خپل اس په دا اسانه کې پیدا کړه. دا فقیر هم د هغه اس پېژندی او دا اس له سیده ورلی او بیا دا قاضي ته وویلې چې زما اس دا دی. دوی دواړه چې راووتو قاضي دا فیصله وکړه چې دا اس چې دی دا د سړي دی د فقیر نه دی او فقیر ته د 50 کوړې ولګېږي. کې بیا داسې چم وکړي بیا دې په زندان کې بند کړي. د دې نه بعد دا سړی چې دا فقیر دوکه ورکړې وه د خپل اصل چهره ورښکاره کړله او قاضي ته دا وویلې چې زه ستا د ملک د دا وطن بادشاه یمه. ما ستا د ذهانت، ستا د هوښیاري، ستا د حکمت ډېرې کیسې اورېدلې وې چې ته ډېر په حکمت سره خپلې فیصلې کوې. ځکه زه دا ښار خواته رالمه او ستا د دربار. اوس ته ماته دا جواب راکړه چې دا فیصلې ته څنګه وکړلې. قاضي ورته وویلې چې اول کیس د غوړۍ والا. قاضي ورته وویلې چې اول د دوکاندار چې غوړۍ یې خرڅول او د ګراک تر مابین چې کوم کیس ولو. زه راولاړ سوم، دا پیسې مې راواخیستې، د اشرفیانې مې راواخیستې، په یو ګیلاس اوبو کې مې واچولې. چونکې د غوړۍ دوکاندار ګرد عمر د غوړۍ سره کار کوي، د ده لاسونه غوړ وي او اشرفیانې به هم غوړې وي که چیرې دا دوکاندار وایي. نو سهار چې سو د اشرفیانې غوړې وې، د غوړې ټول د اوبو پر سر راغلي وو. د دې سما دا اندازه ولګوله چې دا اشرفیانې د دوکاندار دي ځکه اشرفیانې غوړې دي. بیا دا بادشاه پوښتنه جن وکړله چې د ملا او د کسان در مابین چې د منځه مسله وه هغه تا څنګه حل کړله. قاضي ورته وویلې ما سر خپل کور والا ته وویلې چې دا منځه ته ووایه چې زما د وات کې صحیح واچوي. نو دا کم منځه چې د زما د وات صفا کوي دا ډېر په احسن طریقه سره په خوش اسلوبي سره صفا کوي او ډېر په طریقه سره په د وات کې صحیح واچوله. یو قطره هم نه سجنتوي. د دې سما دا اندازه ولګوله چې دا ښځه دا منځه د ملا سره ډېر ټایم تېر کړی دی او د دې ډېر تجربه ده چې د وات سره کم خالي کېږي او سره کم په دې کې صحیح لویږي. نو لحاظه ما دا فیصله وکړه چې دا منځه چې ده دا د ملا ده. بیا دا بادشاه پوښتنه جن وکړله چې دا زما او د فقیر فیصله دې څنګه وکړله. قاضي بیا ورته وویلې چې کوم وخت ما تا ته وویلې چې خپل اس راوښایې ته داسې خواته ولاړې اس ډېره زیاته خوشحالي اظهار وکړي او دغسې ما ته دا اندازه ولګېدله چې دا اس چې دی ستا دی. جبکې کوم وخت چې فقیر د اس خواته ولاړی اس د بېچیني او د نفرت اظهار وکړي دغسې ما ته دا اندازه ولګېدله چې فقیر دروغ وایي. نو ګرانو کتونکو امید لرم چې تاسو ته به دا کیسه ډېر خوند درکړي. دغه رقم مزیدارو او د ښایستو کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.